نبی صلی الله علیه وسلم معجزات بیانېده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت طرف ته او ایمان راوړو ته ډېرو پیرانو دعوت ورکړی و او د هغوی په دعوت باندې ډېر صحابه په اسلام کې داخل شوي. هغه صحابو کې یو صحابي دی وائل ابن حجر الحضرمي رضی الله عنه. دا په یمن کې او د یمن د بادشاهانو د اولاد نه و. پلاران بادشاهان تیر شوي وو او بیا د هغه علاقې مشري ده ته پاتې شوې وه. په نهم کال د هجرت باندې د ایمان راوړی چې د هغې نه وروستو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د 11 کال په ابتدا کې وفات شوی. وائل ابن حجر رضی الله عنه د ایمان راوړو سببم مورخینو ذکر کړی دی چې د پیری دعوت ودته دوی ما ځان له یو بت ساتلی و چې د عقیق نه مې جوړ کړی و. عقیق کاڼی و د هغې نه مې بت جوړ کړی و. ما به د هغې عبادت هم کو او د هغه دپاره به مې حیوانات هم حلالول. عام مکوي مشرکانو به د بوتانو عبادت هم کو. څاروي به یې راوسته هلته به یې حلالول دپاره د نزدېکت هغوی ته چې زمونږ په مالونو کې برکت واچوي، زمونږ په اولاد کې برکت واچوي. ما به هم دا کول. یو ورځ غرمه کې زه ودومه په کوم ځای کې چې دا بوت ما ایښی و د عقیقه، په دغه ځای نه یو ډېر هیبتناک آواز په ما باندې راغی. ډېر ناشنا آواز و، خطرناک. زه زر زر راپاڅېدلم او دا بوت ته په سجده باندې پرېوتلم. د دې دپاره چې یاره که دا څه خفه شوی ناراضه شوی چې خفګان او ناراضي زایله شي، چې سر مې راپورته کو نو دې بوت نه ماته آواز راوخته. وی ویل وعجبا لوائل یخایل یدری ولیس یدری. وی دی وائل ته تعجب ده، ذهن کې دا دي چې زه ګینې پوهېږم خو نه پوهېږي. ځان ته هوښیار وای، ځان ته سمجھدار وای، ولیس یدری پوهېږي نه، سر عقل پکې شته دی نه. ويرجى ما يرجى من نحت صخر ليس ينفع ولا يضر. وې د داسې ګټو نه چې هغې تراشلې ده په خپل لاس باندې. ستا دا بوت چې د عقیق نه جوړ شوی دی دا خو تا تراشلی، په خپل لاس ته جوړ کړی. نو د داسې بوت نه څنګه امید ته ساتي چې ما له به فایده راکړي، ما ته به ضرر راکړي؟ حال دا دی چې نه فایده ورکولی شي نه ضرر ورکولی شي. زړی بوت په خپل لاس باندې جوړ کړي او بیا رالګېږي د هغې نه امید ساتي. دا حماقت او قمقلتوب دی که نه دی؟ قبر دې په خپل لاس جوړ کړو، بیا ورځې او زه دې قبر نګر چاپېر تاویږي، برکت دې غواړي. بوت دې په خپل لاس جوړ کو، بیا وایي چېره ماله به دا فایده راکوي، ما ته به ضرر رانه دپه کوي. دا بې عقلي ده. دې وجې نه صحابه رضوان الله علیهم اجمعین چې کله په اسلام کې داخل شو نو وروستو هغه د جاهلیت هغه قصې به ذکر کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موږ ناستو سار مانځه نه پس وی هغه قصې به موږ د نبي صلی الله علیه وسلم څخه ذکر کولی چې د الله نبي څونه بې عقله انسانان وو موږ ستا د بعثت نه مخکې، چې داسې معبودانو عبادت به هم کوو چې مالک د نفع او د ضرر نه و. وی کله به هم کاڼې راواغستو عبادت به هم د هغې کوو
چې دا کانی نه براته خکانه بل ملاو شو هغه ملته غرزو به هم دا بل کانی عبادت شروع کو نو دا ګوره بیا عقلی ده کنه معبود سو غرزي زمنګ تاسو رب زمنګ تاسو معبود ده تر مرګ پورې به موږ د عبادت کوو په سختۍ کې هم د عبادت کوو په راحت کې هم د عبادت کوو په هر حالت کې به د आवाज کوو اخو معبود نه ده چې په سختۍ په حالت کې پرې دی یا په بعضی حالتونو کې پرې دی اخو به معبود نه ده دیو جن قرآن کې الله تعالی مکی مشرکانو ته په دلیل کې وایي چې مکی مشرکانو کله چې تاسو په دریاب کې روانه او دریاب چپی تاسو راګیری کی نو تاسو به چاته आवाज کوئ ظل من تدعون الا اياه به خپل معبودات نه ریر شي لات ته आवाज نه کوي عزا ته आवाज نه کوي منات ته आवाज نه کوي خپل معبودان به پرې دی صرف الله ته आवाज کوي لکه عقل نه کارواله چې په سختۍ کې به او ته आवाज نه کوي په راحت کې او ته आवाज کوي نه دا معبود دی خو معبود دی نه معبود خو هغه ذات ته ویل کی چې په هر حالت کې هغه ته आवाज کوي دا غسر سره تعلق دی هغه د وجنه وایي ته هغه کہانی چې هغه ته په خپل لاس باندې تراشلې ده د عبادت کې ته خو ځان ته خيار وي خو بیا عقل وي دام کې نه عقل له دا عقل نه ده که عقل غواړي نو ما ته وکي ده وي زر کې نه استلمه وي ما ته आवाज وکړو چې اسمع ته ما ته خو خبر راوړوله اوس راته وایا چې کم شه د عقل مندې ده کم شه د کامیابی ده چې زه د هغه کوشش وکم د هغه طلب وکم وي دوباره ما ته आवाज وکړو دغه بوت د आवाज را ترو خطو چې د سیوکا مدینه تلاړ شه ال تعالی خرنه نبی را لګل خلکو ته دعوت ورکی دین طرف ته د الله عبادت طرف ته دعوت ورکی داغه تابعداري او کاتبه کامیاب شي په دې आवाज نه پس است دا بوت خپل را پریوتو او را پریوتو سست دا ورمیګم مات شو زم پس ور پاتې دله ما خمه پس ټوټه ټوټه کو زره زره مې کومه غرزه او دا هغه زینه وائل ابن حجر سره د کسانو نبی صلی الله علیه وسلم تراغه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته وائل ابن حجر راتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه اکرام کو صادر یو ته وړو هغه باندې کیناو هغه د شریع حکم دی موږ تاسو ته انزل الناس منازلهم هر انسان به خپل مرتبه باندې راکوزه یو تن دی په خپل علاقه کې ملک دی مشر دی زمونږ تاسو خوا تراغه موږ بس تاسو دغه اکرام وکړو خزیب او ته پریدو هغه به ته بستر و سمي بستر به ته واچو بالغ به ته کیلو اکرام به لوکو به احترامي به عزت دا غنه د پکار عام مسلمانم پکار د احترام چې موږ کو څوک زمونږ تاسو خوا راځي موږ به اکرام او عزت کو لیکن چې انسان مرتبه موږ ته معلومه ده نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي دي چې هغه په خپل مرتبه باندې به راکوزه ځکه دا ذریعہ د دلجویی هغه ځان څخه الفت او محبت پیدا کول په دې طریقه باندې اوس مثلا موږ تاسو لاړو او یو تنز موږ تاسو به توجهي موږ ته وکړه موږ لحاظ اون ساتو موږ پړه کې استداغنه متنفر شو موږ وایي چې ردا نه ده او که موږ تاسو اکرام وکړو معمولی دا غي د وجنه موږ تاسو زین کې پریوتو چې ردا انسان خو اخلاق والا انسان دی دا د اکرام او عزت والا انسان دی دا وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم اکرام کو کله هم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک د قصراله نبی صلی الله علیه وسلم به قدر کو دته هم صادر واچو هغه باندې کینو دا غي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی به ځان سره په منبر د پاسه کیناو او ویل صحابه ته چې دا اصل کې د یمن د بادشاہانو اولاد کې ده ما د اکرام دا وکړو هدي وائل ابن حجر بیا په دغه منبر د پاسه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل اې د الله نبی زه په خپل علاقه کې مشر ما بادشاہي حیثیت مې ده
خلق میں اکرام کوي، عزت میں کوي، حکم ملته چلیږي. لیکن ما چې خپل بادشاہي پرې خوستله، یمن نه مې هجرت دلته وکړو صرف د اسلام د رغبت د وجې نه، چې بس په اسلام کې مې رغبت پیدا شوه، زه په اسلام کې داخل شم، په تا باندې ایمان راوړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړه چې یا الله ته دې وایل ته مغفرت وکړي او د بچو ته مغفرت وکړي او برکت پکې واچي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړه، نو دغه دعا اثر په هغه باندې به وشو. بیا نبی صلی الله علیه وسلم سره د ایمان راوړو. نبی صلی الله علیه وسلم واپس د یمن ته ولېګو، دا واپس یمن ته تلو. نبی صلی الله علیه وسلم دته د خپل علاقې بعضې زینه ولور کړه، ته قطایع ته ویل کېږي، حاکمي خلیفه‌ای، بعضې ځمکې شړې دشتې هغه یو تن لور کی چې زه دا ستا شوې ته پکې تصرف او اختیارات ځان لږ کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وایله ځمکې او علاقې ورکړي چې بس دا ستا شوې، په دې کې به تاسو څوک کار نه لري. کله چې وایل واپس تلو، معاویه رضی الله عنه سره نبی صلی الله علیه وسلم ولېږو د دې دپاره چې په یمن کې کومې ځمکې موږ له ورکړي دي دغه ځمکې ورته معلومې کا. واقعاتو کې دا دي چې کله وایل واپس تلو، معاویه رضی الله عنه سره نو دا وایل په سورلۍ باندې، معاویه په پیدل په اوس روانو، دا په اوښه باندې معاویه رضی الله عنه سره پیدل روانو. دی معاویه ته ویله چې امام د سبا دي سورلۍ باندې کېنه، ګرمي ده. دوی ته ویله چې زه ګوره په سورلو باندې بخل او کنجوسي نه کوم، خو لست ممن يردف ابناء الملوک، ته د هغه چا نه چې د بادشاهانو زامن پسې شاته کینې، ته په هغه مرتبه کې نه. زه د بادشاه زوی ما، تا ځان پسې شاته نشم کېنولی. دغسې لاړو، د ځان څه کېننو. واپس چې معاویه رضی الله عنه راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا قصه بیان کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې د کې لاغه خوې د جاهلیت پکې شته، ولې اسلام دا داسې دین دی چې دې کې د انسان نه هغه قومیت، همدارنګې هغه مرتبه، هغه جاه، هغه کبر د انسان د ذهن نه وباسي. څونه چې انسان په مرتبه کې اوچت ځي، نو اسلام هغه ته ډېر عاجزي ورښيي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوچت نبی دی، اوچت نبی. تمام انسانان، تمام انبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په مرتبه کې نشي رسیدلی، لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دونه عاجز انسان و. صحابه سره چې بناستو، کله صحابه خبرې کولې، رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغوی سره په خبره کې خبرې حصه به اخیستله. مثلا صفت به شروع کو، جرا دا پلانکې شی څنګه دی، مثلا د ترکارو صفت به شروع کو، د بل شي صفت به شروع کو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې کې اوس حصه اخیستله. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی، په مدینه کې انصار رسول الله صلی الله علیه وسلم نو لیدلی. اکثر کسانو ګمان دا چې دا رسول الله ابوبکر دی، ابوبکر صدیق نه دا رسول الله دی. کله چې انور راغی، ابوبکر صدیق پاتې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سورې وکړو، انصارو ته پته ولګېدله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دغه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم متواضع انسان او عاجز انسان، دا فرق یې نه کو. عام صحابو سره چې روانو، رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یتو عقبه رجلان، د نبی صلی الله علیه وسلم په خپو پسې به سړي نه تله چې ګینې رسول الله ته مخکې رواني او کسان پسې شاته رواني. رسول الله صلی الله علیه وسلم دونه متواضع و چې صحابو سره په منځ کې روانو، چاته پته نه لګېدل. آشنا کس بجیو نه تپوس به نه وکړی، رسول الله به نه پیژندلو. حدیث کې دا راځي چې سفر نه به څوک د بار نه رااله، تپوس به کو چې تاسو کې رسول الله کم یو دی. د نبی صلی الله علیه وسلم په منځ کې ناست چا به فرق نشو کولای. به دي صحابه ته اې د الله نبی موږ به تعالی او چونتره غونډه کې جوړه کو اوچتا
چې ته پاغه باندې ناس ته در پاره چې مسافر راځي چې ته پته لګيږي په اسانه باندې ته پوس کوي. دا تواضع و نبی صلی الله علیه وسلم کې. دې د وجه اسلام موږ ته تواضع راکړي چې منګه نسبی فرقونه یا عام فرقونه ده اونکو. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. عزتمند الله په نسبت تقوا والا دی. چا کې تقوا ډیره وا د عزتمند دی. دا وجه ده چې د معاویه جانو صدا کار وکړو. معاویه جانو بیا رستو خلیفہ شو. ټول حکومت او خلافت معاویه جانو تراغه. دا وائل ابن حجر الحضرمی رضی الله عنه دام ژوند دی. دی ورغه معاویه ته په وفات کې معاویه رضی الله عنه خو پیجندو چې دا کسته ځان څخه سورلې نوم کې نه وله. ځان ته رانږدې کو پاسې ځان څخه په کټ باندې کې نه او کیسه او تر یاد کړه چې ګوره دی یاد شي تاسو ځان څخه کې نه ولا ما ودی ویل چې رته هغه کسانو نه چې د بادشاهانو زامنو په شاته کې نه. وائل ابن حجر ویل کاش کې چې سمې کړه په وخت کې مې کې نه ولا دا کار بنوي. هدي کې یو عبرت ته مونږ ته استاد څوک بس پک نه غنو. عام انسان بس پک نه غنو چې دا څوک دی. اسنه سبا الله دا اوچت کی به ته مونږ ودرېګو. دې وجه شریعت مونږ ته اکرام ویل دی. اکرام وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته وایي رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. دې حدیث مقصد دا دی چې ظاهر کې د چا لباس او جامع او شکل هیت ته مګورا. ډیر کرتی انسان به اختبه ګډ وړي جامع به خړي جوړي به پرتی مدفوع بالابواب څوک به دروازه باندې نه پریدي مړه دا څوک دی. لیکن دونه قیمتي انسان به د الله په نسبت باندې لو اقسم على الله لابره. په الله باندې قسم وکي لابره. الله با دغه انسان په قسم کې بری کوي چې الله ستا په ذات مې د قسمی ته باران کې الله یې کوي. دا قسم کړي باران کوما یا الله ته دا کار کې الله قسم کوي. صحابه کې د قسانو نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې بر ابن معرور مو پر ابن معرور ځه هو بچ څنګه قسم په الله کو قسم الله کو تقسنور صحابه په کې دې د وجنه تفاوت به پکې نه کو. دا وائل ابن حجر رضی الله عنه سبب یې ده. هندي وائل ابن حجر رضی الله عنه په نهم کال کې راغله. دا وائل ابن حجر د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مونږ ته نقل کړه ہے. په حدیثو کې د دې وائل ابن حجر صفت الصلات نقل شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځري دله په نهم کال لاغه واپس لاړو. بیا کال لا بیت واپس راغی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات تھا. دویم ځل چې راتلو یو بعض روایتونو کې راځي چې کله په لار باندې تلو سوید ابن حنزله وایي رضی الله عنه وای موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته راتلو وای بده کې دا وائل ابن حجر موږ سره وو. نو په لار کې دې زی ترالو چې هغه کسان د وائل ابن حجر دشمنانو هغه ته پته لګېدلې وای چې دا وائل ابن حجر دی. به وجلو زمنګ مرګرو ته قسم ورکو چې تاسو قسم وکړئ چې دا څوک دی. هغه ټول انکار وکړو. قسم یې ونه کو چې موږ څنګه وایو دا زمنګ ورور دی. هغه دا وائل خو زمنګ ورور نه دی. سوید ابن حنزله وایي وای ما قسم وکړو چې قسم دی دا زما ورور دی. ای غرض مې دا و یاره دا کسانی من نگی دا تا پتو لگی دا جرا ضرور نه ده او دا وائل ابن حجر ده نو کسان به مړ کی. ویغی بس ما په قسم باندې ګمانو کو چې زدا د ضرور ده نو بس دا وائل ابن حجر بنئ. وراسه پرې خوستا ورالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل. روایت ابو داود نقل کړه امام ابو داود رحمه الله. امام تو ویل چې دا الله نبی دغه څه کسانو ازما مرګرو قسم اونو کو دې بد او غناله بما قسم کو چې داس ما ورور ده زه خو به قسم باندې ګناګار نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل چې نه ګناګار نه. خدي کړي المسلم اخو المسلم یو مسلمان د بل مسلمان رور ده. تا چې قسم وکړو دستارور ده او د دې قسم په وجه باندې دا د ظلم نه دی بچ کو. هندې ته پر یو شرعي مسله ده. مونږ ته شرعي مسله ده چې موږ په یو لار باندې تیریږو.
اوس بازینو کې کسانو برنتر وتلا او موږ چې کم کس ته د دې کسانو تک پته ولګي چې دا دغه کسانو ده کېږي چې مړی کی ضرر ترور سي مال تی واخلي یا نور نقصان وته کی هغه په دې ټیم کې موږ وایو چې ورور دا دغیونه د زمونږ ورور ده زمونږ ورور ده نو په دې کان کوم قسم مو کو په دې قسم باندې الله موږ نه راني سي بلکې په کار د جمنګ یو کو یو امام بخاری رحم الله تباب کی خیر ہے ابراہیم علیہ السلام واقعا نقل کړي ابراہیم علیہ السلام په لار باندې تیرې دو ظالم بادشاہ هغه ته چا ویل چې دلته سړی روان دی او ډېر ډولی خزه وسره ده دا اک ظالم طریقه دا وا چې سړی ستره با خزوان خاون به ولمړ کو به خز سروس په بدعملی به کوله ابراہیم علیہ السلام ویل تاسو ته کو چې دا څوک دا وې داس ما خور راځي وختي د دې لپاره چې مرګ نه ابراہیم علیہ السلام د ظالم د مرګ نه بچ راغه ساری تی ویل رضی الله عنها ته ګوره ما نه تاسو کړه ستا په باره کې ما ته دا مې خور ده چرته زما تکذیبونه کې کتانه تاسو کو ته زما ورور ده او په دې مقدس مکه باندې په غیر زما واستانه بل مسلمان سره شته نه یو مسلمان د بل مسلمان ورور ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وې دا حدیث نقل کو د دې لپاره چې کسړې د قصې اوې په دې باندې ګناګار نه ده بلکې د مسلمان دفاع دا په موږ تاسو لازم ده چې پر طریقې موږ به دفاع کوو هغه دې کې دا مسله ده یو سړی موږ له قسم راکړي نو دوه صورت دي یو صورت دا ده چې دا قسم درکون کې تا ته ظالم دی ظالم دی ظلم کوي تاسو را پیزه قسمونه لدر کوي که دی وخت تا قسم کو په دې تقسیم د قسم کې توریه وکړه بل نیت ته وکړه به په دې تعالی نه رانی سي دې ته دا توریه جایز ده لکه دیږي کې ګوره دي صحابي قسم کړی دی هغه ته ظاهر کې دا کار کړی د ازما نسبی رور دی او پړه کې دا چې د ازما اسلامي رور دی نو په دې توریه باندې الله سره نه رانی سي او یو دا دی چې قسم درکون کې په حق دی خود ته پناه حق ہے په دې ټیم کې کته نیتونه کې ستانیت له اعتبار نه هغه څوک چې له قسم درکې دا غنیت له اعتبار کته توریم کې دي توری له اعتبار ستانه بلکې عقب استا هغه مخ کې قاضیان بو اکثر فیصله په قاضیانو کې ده ندی قاضیانو با وکړ کول شریف فیصله هم کوله او د دوه طرف نه به پیسې به هم خړلې لار به هم سړی ته خودله یو تن براغه چا سره به لانجه وا او قسم باغته نو قاضي بو ته چل ورته خو ده حیله به تور خو دله مثال په تور باندې جلکه د اسمک باندې استال انجا ده دې سړي وې د ازماس مکه د مدعي سبا ګوان نو منکر لبا قسم نو قاضي بو ته ویل سيو کا زب تعالی قسم در کومه خو قسم ترتیب ده چې تب لاندې په خپل بوټانو کې خاور واچي او د اغزینه بر روان شي دیږي پوره زب تا ته وایم چې ته قسم وکړې د ازمکه ستاده تب د سیوي چې آو قسم په الله چې د اغزینه تر دیږي پوره ز په خپل خاور رالم وړه کې به دی چې کم دي بوټانو کې کم خاور چولې ده هغه استاد پټي خاور ده او ظاهر کې به دې سړی ته وایي چې راځه دا کومه پټي کې چرالمه دا کې نظم ده دا چلونه حلیبه او تور خودله او غشینه به ولور کړ په دې طریقه نو په دې نه حق قسم باندې به سړی مجرم دی په خلاصي کې نه ها کله چې ظالم قسم درکون کې به پاکي به توریه جایز ده نو دې په دوباره راغله نبی صلی الله علیه وسلم ته دې دوان ځلبانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ باندې تر نقل کړه ده اب دې کې به فائدہ ده هغه دا چې ډیر کسان دا وایي چیرې دا رفع الیدین چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم په اول کې کړي به رسو منسوخ شوی دی ډیر کسان د قصوی بعضی احناف علما هغه د قصې قول کړي دی چې دا منسوخ شوی دی لیکن دا قول دی کمزور قول دی ضعیف قول دی اس دلیل پېشته دی نه ولی وائل ابن حجر دی وای
وای زه چې رالم په نهم کال وای ما نبی صلی الله علیه وسلم ولیدلو چې مونځ یې کاو نو لاسونه تر غوږونو پورې پورته کړه. دیو جنم په دې حدیث باندې احناف عمل کوي چې سړی غوږونه لاسونه پورته کوي نو کوم ځای پورې به پورته کوي؟ د غوږونو پستو پورې به پورته کوي. وای بیا د هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښی لاس په چپ لاس باندې کېښوستو، علی الرزق والساعد، په دې مټ باندې کېښوستلو، په دې مړوند باندې او همدارنګې په دې ورغوي باندې په دې طریقه باندې کېښوستو. په روایت کې اوسدي سینې د پاسه کېښوستو. وایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رکوع ته لاړو بیا رفع الیدین وکړو، او کله چې د رکوع نه راپورته شو نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع الیدین وکړو. واپس چې بیا دې تللی دی وایي کال چې زه رالم خو یمن ته لاړو، کال راغی، کال په 10 کال باندې راغی، او په دقه کال په اخره کې او د 11 کال په ابتدا کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. وایي زه رالم نو یو مې کتل جمع و، نو اکثر صحابه په دې څادرونو کې دننه رفع الیدین کوو، وخت د رکوع کې هم، رکوع نه راپورته کېدو ټیم کې هم، او په اول کې هم. نو ګوره د په 10 کال واپس راغلی او نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه په مجنبو کې لیدلي چې رفع الیدین یې کوو. نو تر دقه 10 کاله پورې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دقه کال بې وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع الیدین کړی. کوم ځای نه منسوخ شو؟ دیو جن کم کسان چې وایي چې رفع الیدین منسوخ دي داسې بې دلیله خبره ده. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت نقل کړی ہے، بالکل قوی حدیث ده. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم استفتح الصلاه، نبی سم چې کله مون شروع کو لاسونه به تر منکبانو پوری پورته کړه. هندي حدیثو کې کله وګر راغلی دا، کله سینه راغلی دا، کله اذنین راغلی دي، دا ټول جایز دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم 30 کاله دعوت د نبوت چلواله، او کله چې به مونږ پر شوی دی دا غي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مختلفو طریقو مونږونه کړي لپاره د دې چې امت ته سہولت او سانتي وي. کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تنوع په عبادت کې ولې کاو، یوې غرض دا چې دې څه توجه پیدا کی. کله نبی سم پر رکوع کې یو دعا کړي، کله بل کړي، په سجده کې کله یو کله بل، دغه تحیات لله کې کله یو کله بل. دا دې لپاره چې یو دعا سره وي استوسعادت شي به توجه نه پیدا کی، او چې دعا بدلی را بدلی نو داغه څخه توجه پیدا کی. او دا دعاګانې او دا مختلف عملونه رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسانتیا د پاره کړی دي، د دې لپاره نه دي کړی یعنی په امت کې د جګړې پیدا شي. د اسانتیا د پاره کړی دي چې په دې عمل وکړو او که چا په دې باندې عمل وکړو، کله پاغي کوي کله په دې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله سنا تر منکبانو پوری پورته کړی، کله تر غوګونو پوری پورته کړی، فروع الاذنین پورې، او بعض روایتونو کې صدر پورې راغله. په دې ټول باندې عمل جایز دی. بیا وی عبد الله ابن عمر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رکوع ته تللو به لاسونه پورته کړه، او کله چې وایذا رفع راسه من الرکوع، او کله چې سر د رکوع نه راپورته کو به رسول الله صلی الله علیه وسلم رکوع لیدنه. روایت د بهقی کې اوسره دی وی فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله. وإذا رسول الله صلی الله علیه وسلم منذ تر مرګ پورې نبی صلی الله علیه وسلم وخت رکوع کې د وخت رکوع نه راپورته کېدو ټیم کې. دا عبد الله ابن عمر روایت کې اوسره دام دی کله چې رسول الله دریم رکعت ته راپاتېدو په دغه ټیم کې عمر په لیدن کاو، دریم رکعت به وکړو او دریم ته راپاتېدو پاغي کوم کړی دی. عبد الله ابن عمر په خپل کو د حدیث په مرفوع کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې نبی صلی الله علیه وسلم د قصیبه کول او دا همیشه منځ. دا حدیث امام بخاری نقل کړی ہے په بعضو نسخو د بخاری کې، لکه ابن عساکر نسخه چې کومه ده په هغې کې د خپل استاد علی ابن المدینی قول نقل کړی ہے. همدارنګه جزء او رفع الیدین کې داغه قول نقل کړی ہے. وی حق علی المسلمین، وی هر مسلمان له دا پکار دی، هر مسلمان له چې د حدیث د عبد الله ابن عمر واوري دا غي نرستو په دې حدیث باندې عمل شروع کړي چې په وخت رکوع کې او د وخت راپورته کېدو نرستو لاس پورته کړي. حسن بصری رحمه الله
او د حمید ابن هلال قول له ابن عبد البر صاحب هم نقل کړی دی، امام بخاری هم نقل کړی دی، نور علما هم نقل کړی چې وی کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه جیو د هغې په مانځه کې رپولیدین که په وخت د رکوع کې رکوع نه راپورته کېدو ټیم کې کانها المرابح داسې لکه ببوزه غوندو کې ببوزه چې سړی وایي که نه دقسې د لاسونه به په دې ټیمونو کې پورته کول. د دې وجې نه امام بخاري بیا وایي ګوره حسن بصري او حمید ابن هلال ټول صحابه وایي کان اصحاب رسول الله. دا د شو لکه د صحابو اجماع شوه، تمام صحابه رپولیدین کو. ها مثال به طور ابو بکر صدیق چت مرتبه والا صحابی دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق بارک دا ویلی لو كنت متخذا خلیلا، وای کما رازدار څوک نیول ابو بکر به مینه والا او هغه سمې ورور ولی دا ورور ولی اخوت مې ده زما خلیل الله ده. دی ابو بکر صدیق رفع الیدین بکو په وخت رکوع کې په وخت رکوع نه راپورته کېدو کې. صحیح حدیث ته امام بیهقي نقل کړه، ابو بکر صدیق نه رفع الیدین نقل له. عمر ابن خطاب دویمه مرتبه ده د ابو بکر صدیق په سرستو د عمر ابن خطاب هغه نه په حدیث کې نقل دي چې هغه رفع الیدین کو. امام بیهقي په الخلافیات کې راوړه او ابن کثیر رحم الله په مسند الفاروق کې راوړه چې عمر ابن خطاب رسول صحابو ته ویل راځي خو اجازه تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم منځو خیمه عملا ته درو خیم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کومه طریقه موږ ته منځ کاو. رسول الله عمر ابن خطاب 2 رکعات نیت وتړلو پای کې لکسات درېدو به وی الله اکبر کو رکوع تلاړو فرفع یده لاسونه پورته کړه به د رکوع نه را پورته شو به لاسونه پورته کړه وې 2 رکعات په دې ترتیب باندې وکړه سلام یې چې وګرځاو وې سلام ګرځېدو نه رستو ویلا وې دقه سیمونستا داغه مونږ دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په دې باندې امر کاو، رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په دې طریقه د مانځ باندې موږ ته امر کاو. حدیث نواز علماء استدلال نه ولا اداره رفع الیدین قولی حدیث شو. هکذا امرنا رسول الله. عمر ابن خطاب وې دسی موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په مانځ امر کاو، داغه قولی حدیث شو در رفع الیدین. علی ابن ابي طالب رضی الله عنه هغه امام ابو داود رفع الیدین نقل کړه چې علی ابن ابي طالب ته نبی صلی الله علیه وسلم انځ تکو نقل کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بد شي کول هغه نه رفع الیدین نقل. انس رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لس کال خادم پاتې شوی، ابن ماجه کې داغه نه رفع الیدین نقل لای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع الیدین کو. جابر نه نقل لای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع الیدین کو په مانځ کې په وخت رکوع کې په وخت رکوع نه راپورته کېدو ټیم کې. ابو هريره جاء کو خیبر کې راغله خیبر کې او دغه ابو هريره جاء کو څلور کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت تیر کړه. دغه ابو هريره نه رفع الیدین نقل لای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مانځ کې رفع الیدین کو. اخر وخت دی دغه خیبر وم کال باندې فتح شوه او بده کې راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګره شوه. ابو هريره جاء کو د نبی صلی الله علیه وسلم رفع الیدین نقل کو. مالک ابن الحویرث پاتم کال لاغله تم کال او رسول الله صلی الله علیه وسلم سوې منګه شل ورځې تیر کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر شفقت کوونکې انسانو وې موږ نه تاسو کو چې تاسو کور کې څوک بریږي دي تاسو چې راغلي دلته په خپل علاقه کې تاسو نه څوک هم بریږي. وې موږ ته ویل چې دا الله نبی منګه خزم پاتې ده پلان کېم پاتې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل بس د سیو کوي بس ته تاسو باندې ورځ د سفر ډېر وګدې شوې شل ورځې مراسته تیر کړې تاسو کې خپل کورون تلاړ شي او دلته چې کومه طریقې زده کړه دا خپل اهل ته ورخوي. صلوا كما رأيتموني اصلي پیغه سیمونز کوي لکه زم په کومه طریقه چې اولم زمونز کوما. پر روایت د بخاری کې دی مالک ابن الحویرث پر رفع الیدین کو د نبی صلی الله علیه وسلم وفات نه بعد پر رفع الیدین به کو تر رکوع نه پس او د رکوع لتلو ټیم کې او ویل به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قصې کړی دی. نو مالک ابن الحویرث ته نبی صلی الله علیه وسلم د مرګ نه بعد په عمل کړي
دا منسوخ نه ده. امام ابو داود ابو حمید الساعدی روایت نقل کړه ہے. ابو حمید الساعدی رضی الله عنه دا په یو مجلس کې ناستو، په هغه مجلس کې ویل صحابه وو، پای کې ابو قتاده مو، پای کې ابو هريره مو، او دا صحابي ابو حمید په اخر کې راغله. ځکه د صحابه ته ویل انا اعلمکم بصلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم، وزه تاسو ټول کې د نبی صلی الله علیه وسلم په مانځ باندې خپويګما. صحابه ته ویل انور صحابه کیفه ته موږ نه په مانځ باندې څه خپويږي؟ ما كنت باکثرنا له تبع، ته خو زمنګ نه مخکې ایمان هم نه دی راوړی او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت ډیر کړی دی چې ته موږ ته نه خپويګو. ها ټیک ده، بعض یو کسي سړی رستو راشي، ولیکن د نبی صلی الله علیه وسلم سره ناس پاس اروخي، هغه ته هر حالات معلومي. لکه ابو هريره رستو راغله، ډیره معلومیږي ابو حمید الساعدی رستو راغله، وای ته څنګه مانځ باندې خپويږي؟ هغه بس ما ته معلوم دی، زی تاسو سوې ما غوږ ته کېږي. لس صحابه په حضور کې ابو حمید الساعدی 4 رکعات د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړو چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې طریقه مونږ کاوه. رسول الله صلی الله اکبر وکړو، لاسونه ترغو پوری پورته کړه، بیا دا غي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم رکوع ته لاړو، لاسونه پورته کړه رکوع پورې، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د رکوع نه سر را پورته کړو، سمع الله لمن حمده ویل، لاسونه ترغو پوری پورته کړه. هم پای کې صفت ته پملا پر رکوع کې املا د سکړه، بیا رسول د سه ودرېدلو، دا ټول کیفیت بیان کو. ا بدای کې دام دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم رکعت تر پاتېدو د تحیات الله نه بعد دریم رکعت ته به الله اکبر کو، لاسونه به تر غوګونو په د وګو پوری پورته کړه. کله چې دا منځ ته بیان کا، تمام صحابه تو ویل صدقتا، هکذا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم، بالکل د رښتیا ویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دقه طریقه باندې. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد دی، دیو جن رفع الیدین منسوخ نه دی، دا رفع الیدین سنت ته، سنت ځین کې نه وای، یو ترک دی، ترک نه کول، نه کول ګوره سنت نه دی. نه کول کشي په مرتبه د جواز کې به شي، جواز معنادار چې دې سمون نه خرابېږي، مونږ په پاسېږي نه، مونږ په خرابېږي نه. ها دا رفع الیدین سنت ته که او دې کړو الله تعالی اجر په درکې، ثواب الله په درکې. دغه ته سنت باندې عمل وکړو. دیو جن روایت کې راځي، البانی صاحب سلسله حدیث صحیحه کې راوړی، وای چا چې رفع الیدین کو اشاره کوله، كتب الله له بكل اصبع حسنه، فهر كتب الله د پر یو نیکی ولګي، یو نیکی. ولې قران کې دی من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، چا چې راتل په نیکی باندې وکړه الله بل لس چند بدلی داږي ولور کی، لس چند. دا یو نیکی د سنت طریقه ده. دیو جن رفع الیدین ګوره سنت ته، دا ترک چې دا به صرف په مرتبه د جواز کې، او سیدار چې په ترک کې ګوره چرته صحیح حدیث نه ثابت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی دا ویلي چې دا ترک دا کې سنت ته. عبد الله بن مسعود یو روایت راغله ده چې یو ځل صحابه ته کسانو ته ویل تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کو، وی پای کې پاول کې رفع الیدین کړه ده، پرسته به پرېخه ده. هغه روایت باندې علماء لس اعتراض کړي، لس اعتراض که صحیح شي دغه روایت، هغه بیا په مرتبه د جواز بشي چې راک چاره په لیدین او نکړه د دې سمونځ پاسې دیږي نه. دیو جن دار په لیدین سنت طریقه ده، نو موږ تاسو دی باندې عمل وکړو. وس زمنګ د مذهبونو سره تضاد څه ده او زمنګ د مذهب سره څه کار ده؟ تمام علماء احترام وکړو، امام ابو حنیفه ده، امام شافعی ده، امام مالک ده، امام احمد ده، ټول زمنګ امامان دي، امام بخاری، امام مسلم، ټول زمنګ امامان دي. د دې احترام ابو پزړه کې ساتو، کله دې به احترامي زمنګ پزړه کې رااله دا الله دشمنی ته تیاری دي. د حدیث قدسی ده من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، چا چې زما د ولی سره دشمنی وکړو ته اعلان د جنگ ورکوما.
چې دا ائمه د الله اولیاء نشي به خسر اولیاء دي نه. دیو جن امام بونی فسره یو حدیث هم په ځړه کې عداوت او دښمنی نه ده. که څوک یو ساتي دا سره حدیث دی نه نه دی حدیث. کبل کم علما او په ځړه کې عداوت څوک ساتي دا سره حدیث دی نه. اهل حدیث هغه دی چې په ځړه کې د تمام علما احترام ساتي. لیس منا نبی سم لیس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يبجل عالمنا. هغه زمنګ نه دی چې زمنګ په ځړه کې چې د علما احترام نه کوي، په کشرانو شفقت نه کوي، د مشرانو احترام نه ساتي. نبی سم الله زمنګ نه دی نه. یو نه حدیث نه چې داغه په ځړه کې د علما احترام نه. عام خلکو په ذهن کې دا چولې دي یاره حدیث د علما به احترامي کوي، به عزتي کوي. نه، هر الحدیث علما کتابونه وګوره، د تمام علما اقوال راخلي، خو احترام باندې داغي نوم ذکر کوي، خواکو سره رحم الله ذکر کوي. هغه په ځړه کې د اقوال نقل کوي، احترام لري، لیکن احترام سره سره موږ بدانه کو چې داغي اقوال د رسول الله د اقوال په مقابل کې واخلو. نه اقوال به ولپریدو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې راغله. دا حدیث ته رب العالمین اوس کې امام ابو حنیفه په قول نه کو، امام ابو حنیفه رحم الله د وجه خو موږ نه پریدو. امام شافعی قائل له، امام احمد قائل له، امام مالک قائل له، دارنګ امام بخاری رحم الله تقریبا د صحابونو اجماع په نقل کړي، د تابعین اکثر علما اقوال نقل کړي چې دی ودا کول د دې وجه دا سنت طریقه ده. موږ په عمل شروع کو د نبی صلی الله علیه وسلم د تابعداري د وجه نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل کړی دی، موږ لم پکار دي چې دی وکړو. ټیک دا اوس پورې ډیرو کسانو را پلان نه دی کړی، نو دغه وخت پورې نه دی کړی، اوس په دې بل طرف عمل وکړو کنه، په دې به عمل وکړو. باندې طریقې راغلي دي، اوس پورې مثلا په هغه طریقه عمل کو، اوس بدنن نه راولګي په دې طریقه باندې عمل وکړو. چې چا ولې او تیر اوس پورې پاګې کړی، اوس بلک په دې باندې عمل وکړو. حدیثو کې راغلي دی، حدیث نه ډېر شي حدیثونه دي پکې او ثابت دي، صحیح دي، غلط هم نه دي. په کار دی چې موږ هغه طریقې باندې عمل وکړو. ډېر کسانو ته ځین دا وایي اوس پورې مې دا کار نه دی کړی، زه دا اوس څنګه شروع کوم. دغه ځین کې راواله چې اوس پورې مې دغه څه کړی، اوس په پس دینه په دې بل طریقه عمل وکم. که چاته ولداري شروع کړ ته بس ته مړه غم کړی دی، بس ته اوس بلک په دې بل طریقه عمل وکړو چې لکه توجه پیدا شي. دې د وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث چې کوم موږ ترال موږ په سم دوار عمل وکاو. نو دی وائل ابن حجر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه احادیث نقل کړي د رسول الله په نهم کالم راغله ده او په لسم کالم راغله ده، په دواړه کالو باندې لیدل ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله دین کاو. موږ تاسو ته دی الله تعالی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح تابعداري را نصیب کړي چې دا غ صحیح متبعين شو او د صحیح احادیث په سلاړ شو. دا تضادات او اختلافات او تنظیمی اختلافات او مذهبي اختلافات او شخصي اختلافات دا ټول دی الله ختم کړي چې زمونږ په خپل منځ کې الفت محبت پیدا شي. والله دې موږ تاسو په دې علاقو کې په دې ټول ځینو کې امن راولي او موږ تاسو ته الله مغفرت موږ تاسو کې او اخر خاتمه دې الله زموږ په ایمان باندې کې. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. مرګري دا تاسو کړه چې سورته اخلاص او سورته فلق چې د شپې سره لولي دا سورتونه به درې ځل وایي کنه لاسونو بدن درې ځل لاګاهي. حدیث کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده کېدو اخرنی درې سورتونه قل والله احد قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس دا به یو ځل ویل او په لاس کې به چوپ کړ په یو ځل به دا لاس درې کرته په بدن باندې راخلو ویل یو ځل دی او په بدن باندې دا لاس راخل درې ځل دی. کوم ځای پورې بچ لاس رسیدو. عائشہ رضی الله عنها کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به په خپل دا لاس و تکلیف وتا و دا سورتونه ما ویل او د نبی صلی الله علیه وسلم په لاس کې به چوپ کړو، د نبی صلی الله علیه وسلم په بدن به میراخ کړ ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې برکات او د عائشہ په لاس کې برکات نه و.
ما ویل چې راشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې بدن ولرا کاغه دا ویل یو ځلی راکلی درې کرته دي. یو عالم په بیان کې دا خبر وکړه چې الله الصمد دا کلمات چا یو سره یو کرته ولستلا هغه بکله هم غریب نه کیږي. سره د سیدا یو اذکار او تعین کول یا د آیاتونو تعین کول د ځان نه د بدعاتو کې داخليږي. ول قاعده علما دا وایي اذکار چې کوم دي اذکار او دعاګانې دا ذکر ده او په ذکر کې د نبی صلی الله علیه وسلم نقل ضروری ده. که رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل نه او منګه کو دا به په بدعاتو کې داخلي. مثال په تور باندې ځان نه تعین کو چې ردا قل الله احد دونه کرتی وایا او پلانکې صورت دونه کرتی وایا دا کار به دیو شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نقل نه دا به په بدعاتو کې داخلي. تک سي چرته پادیسو کې دا نه دي نقل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویلي چې دا صورت دونه کرتی وي په تاسو باندې با غریبی ناراضي نه غریبی راتل دا د الله تعالی د طرف نه ده. د رزق د پراخې د پاره شریعت نور اسباب خو دي په حدیثو کې صحیح هغه اسباب راغلي دي. خپل ولی پالا دعاګانې د الله نه غواړه د پوجا باندې انسان سکیږي د انسان پر رزق کې الله پر اخیره وړي دغه ورکوا خپل وس مطابق باندې انفاق او نفقه کوا په دې باندې په رزق کې زیادت راولي. ما نقص مال امرئ من صدقه انسان مال د صدقې د وجنه کمی کین الله په کې زیادت راولي. نور اسباب د غریبۍ د لری کېدو د پاره شریعت ویلي دي خو لیکن پاغي کې دانه دي ثابت چې سره دی الله الصمد کلمه دې دونه کرته وایي. دم دغه څه ته پوس کړی د جمعې پورز باندې مازیګر مانځنه بعد او یا زلي درود شریف ویلو او یا کالو عبادت ثواب او دا یا کالو ګناهونه په معاف کیږي. درود د نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویلي د جمعې پورز باندې تاسو ما باندې درود ډیر وایي. اکثر علی من الصلاه روایت د ابو داود ده او د جمعې پورز باندې تاسو درود ما باندې ډیر وایي ځکه صلات تاسو ما ترا پیشکی ملائکه ما ته وایي را پیشکی چې امت په تابانه سلام وایي د نبی سم په روح باندې ور پیشکی. نو شریعت مونږ ته د جمعې د ورځې د درود ډیر ویل ہے. هدا مازیګر مانځنه رستو دا تخصیص کول چې دونه کرته به دونه ثواب پکې دا ثابت نه ده. نبی صلی الله علیه وسلم د مازیګر مانځنه بعد مونږ ته دا ویلي دي چې په جمعې پورز باندې یو ساعت ته لقوند کې چې پاغي سره موافقت وکړي مسلمان د الله نه سوال کوي چې څه تی غواړي الله به ولور کوي. لقوند کې ټیم دی هدا کم دی مختلف اقوال دي. راجح قولدار چې د مازیګر مانځنه بعد تر ماخامه پورې دی. دې ټیم کې زی راځي په دغه ټیم کې چې سړی کینی ذکر اسکار کوي دعاګانې کوي نو دغه دعاګانې اسکار به الله قبلې مسترد کوي. بیان پاتې شو دا چې ردونه به وي دا ثبوت احادیثو کې نه راغله. وې د خپل ترور رضای خور سره نکاح جایز ده او کنه چې ستا ترور ده او دا غیر رضای خور ده نیاب علاتی خور رضای خور شو رضای خور سره د ترور هم ستا رضای ترور کیږي. لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. دا د شوا رضای ترور د شواله کستا پلار سره یو خزي ته ورو ځکه چې دا رضای چې ستا د ترور رضای خور شو خو ستا د پلارم رضای خور شو کنه نو ستا رضای ترور شو هغه سه نکاح ناروا ده. رضا یحرم من الرضاع نبی سمې د رضاعت هغه شی محرومیږي چې کم په نسب کې حرامي. په نسب کې د پلار خور سره کعینی کعلاتی وی او که خیفی وی نکاح سره ناروا ده. نو د رضای خور سره نکاح ناروا ده. دغه څه د دې سره هم نکاح